درنو لیدونکو السلام علیکم. د امریکایانو تر وتلو وروسته د قطر هیواد یوې الوتکې نن د کابل نړیوال هوایي ډګر کې ناسته کړې ده. ویل کېږي په دې الوتکه کې یو تخنیکي ټیم راوړل شوی دی تر څو د کابل هوایي ډګر بیا ځل د الوتکو الوتنې ته چمتو کړي. نور حال په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دا میدان هوایی دا قطر والا طیاره رااله دا مشیری د کسان چې ورسي د دایس کسان ورسي دا جوګیږي که څه قصه ده دا درینه خلک ورسي امریکان کومه دې هغه د امریکانو ځای دی که نه قصر به د امریکانو تیاری دی. کوم ځای کې دلته نږدې ولاړ دي دلته نږدې ولاړ دي خب سر بدرې دم د فاتح ځواک دا ډک دی دا